ایمان پلورونکی 28مه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، ورونو دا ضروری او اړینه ګڼم چې باید د غربیانو او صلیبیانو د فکری جګړې مهمه برخه هم رسوا شي، او تاسو مسلمان او مجاهد ولس د دوی هر چال او نیرنګ ته بیدار او مخنیوي په هر ډول وسایل او اقدامات سره وکړي. ورونو آیا تاسو خبر یاست چې صلیبیانو د څو وخت راهیسې مسیحیت په افغانستان کې فعالیت شروع کړی؟ وایو د برتانیې لخوا د هند تر نیولو وروسته په افغانستان باندې پرله پسې حملې هم د دې لپاره وې چې افغانستان هم د انګلیسي امپراتورۍ یوه برخه وګرځوي، او دلته هم د خلکو په ذهن او ژوند کې د غربي فرهنګ او مسیحي عقایدو د ځای پر ځای کولو لپاره کار وکړي. له همدې امله انګریزانو تقریبا 120 کاله مخکې انجیل پښتو ته ترجمه کړ او د پښتنو په سیمو کې خپور کړ. خو دا چې پښتانه په دین ټینګ ولاړ خلک دي او انګریزان یې دښمنان او د هغوی دین یې کفر ګاڼه، نو ځکه په هغه وخت کې دعوت ډېر مؤثر نه و او چندیان تاثیر یې ونه کړ. وروسته بیا مسیحي مبلغین دې حقیقت ته متوجه شول چې افغانان مسیحیت نه مني، نو خپله د تبلیغ استراتیژي یې بدله کړه او د ښکاره مسیحیت پر ځای د دې سیمې په خلکو کې د اروپایي ژبو او فرهنګ رواجول پیل کړل. د اروپایي مسیحي مبلغینو د مقالو په هغه مجموعه کې چې ستر عالم او لیکوال الشیخ محب الدین الخطیب مصری د الغارة على العالم الاسلامي، یعنی پر اسلامي نړۍ یرغل په نامه عربي ژبې ته ترجمه کړي، مسیحي مبلغینو ته د توصیې په ډول داسې راغلي، یعنی هغه کسان چې مسیحیت ته تبلیغ کوي د پښتنو په اړه باندې دغسې ورته ویل سوي. پښتانه ډېر کلک خلک دي، د مسیحیت منلو ته نه تیارېږي. د هغوی لپاره باید غربي فرهنګ او غربي ادبیات د دوی په ژبه ترجمه او نشر ترڅو په قراره له مسیحي او اروپایي افکارو سره اشنا شي. خو ورونو همدغه وجه و چې د امان الله خان په وخت کې د افغانستان دروازې د غربي فرهنګ او افکارو په مخ نه یوازې خلاصې شوې، بلکې غربي لباس او فرهنګ هم په زوره پر افغانانو وروتپل شو. دا چې وروسته بیا دغه وضعیت چپیانو او ورپسې کمونیستانو په خپله ګټه وکاراوه، نو د کلیسا پر مخ په افغانستان کې د کار دروازه بنده شوه، او دا ځکه چې کلیسا د غرب نمایندګي کوله او په افغانستان کې حاکمیت د روسانو او د هغوی د ملګرو په لاس کې. هماغه چې غربي کلیسا بیا د افغاني مهاجرینو په منځ کې په پاکستان او اروپا کې د مسیحیت د خپرولو فعالیتونه شروع کړل. ورونو اوس به راسو خپل کیسې. په تیره برخه کې موږ او تاسو واورېدل چې صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ته د خلیفہ لخوا د ورتګ پیغام راغی او هغه د ورتګ څخه انکار وکړ او هم یې د خلیفہ نوم د جمعې له خطبو څخه لرې کړ. خو حالته بیا د هغه وخت د مسلمانانو خلیفہ هم د ام عراره په څیر د خپل نجونو په نشه کې ډوب او بل خوا چاپلوس او د فساد جرړې رجب د سلطان صلاح الدین ایوبی د وژلو لپاره د حسن بن سبع له حشیشانو سره خبرې پیل کړې. خو په دې حالاتو کې د خلیفہ العاضد دغه نازولې معشوقه هم یو چا وتښتوله. ورونو اوس به تاسې په برخه کې واورئ چې پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه څومره غټ ناحقه تهمت لګېږي او الله جل جلاله یې څنګه د ټولو مخ ته سپینوي، او ورپسې به د هغې ام عراره له احوال څخه هم خبر شي چې له ډېر عجیب او خطرناک برخلیک سره مخ کېږي. رجب العاضد ته وویل دا د صلاح الدین ایوبی کار دی. د خلیفہ په دربار کې هر چا همدا ویل، دا کار صلاح الدین ایوبی پرته بل څوک کولای نشي. رجب د هر چا غوږونو ته دا کلمې رسولې وي. هغه ته چې کله د ام عراره د ورکاوي خبر ورسېده په ټول دربار کې وګرځېد او له هر چا نه د ام عراره په باب پوښتنې وکړې. خو ورپسې هر چا ته ویلي و چې دا کار د سلطان صلاح الدین ایوبی دی.
د دربار له اعلی حکیم نه نیولې تر چپړاسیانو پورې ټولو د هغو کلمات تکرارول. او چې کله د العاضد خلیفه غوږونو ته دا خبره ورسېده هغه هیڅ خیال هم ونه کړ چې ګوندې دا خبره دروغ هم کېدای شي. د هغو غوږونو ته خو لا د مخه دا خبره رسول سوې وه چې صلاح الدین ایوبي له ښځو سره زیاته مینه لري. ام عراره ورته ویلي وي صلاح الدین ایوبي د خلیفه د حرام سرای درې څلور نجونې هم خرابې کړي. خلیفه هماغه وخت خپل ځانګړی استازی راوغوښت او ورته ویې ویل چې د مصر امیر ته ورشي او ورته ووایي چې نجلۍ په پرده کې راولې زه به عکس العمل نه ښیم. کوم وخت چې خلیفه استازي ته دا پیغام ورکاوه د خدای کارونه دي. په هماغه وخت کې له قاهرې نه 10-12 میله لرې درې اوښ سپاره د قاهرې په لور کرار روان وو. هغوی د مصري پوځ د ګزمې سړي وو. څرنګه چې د مصر حالات ښه نه وو د جاسوسانو او رنګکارانو فعالیتونه ورځ په ورځ د کمیدو په ځای ډېرېدل. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د ښه پاته وه چې په مصر کې د خیانت او بغاوت سپرغۍ هم په بلېدو دي. کوم سوډاني پوځ چې هغه ټکولی او له منځه وړی وو اوس یې د بیا سر راپورته کولو ویره موجوده وه. د هغه پوځ قومندانان، نظامیان او منصبداران او ازمویل شوي نظامیان همدلته وو چې هر وخت ترې هېواد ته خطر راپورته کېدای شو. او تر ټولو ستره خطره خو دا وه چې د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه مخالفینو له صلیبیانو سره لاسونه یو کړي وو. د هغوی جاسوسانو ته د پټېدو ځای او شرایط هم برابرول. د دغو خطرو له مخې د حکومت له مرکز نه په لرې ځایونو کې هرې خواته د پوځ څو کنډکونه ځای په ځای شوي وو. د هغوی د ګزمې سفاهیانو به شپه او ورځ په بیدیا ځنګلونو او غونډیو کې د اسونو او اوښانو په وسیله باندې پیرې کولې چې د راتلونکي خطرې د راولاړېدو د مخه ترې خبر او اطلاع مرکز ته ورکړي. په دغه حالت کې هغه درې اوښ سپاره له همدغو ګزمه سپاهیانو څخه وو چې په خپلو اړوند سیمو کې له ګزمې وروسته بېرته را روان وو. هغوی د کومې ښځې غږ واورېد او دا غرایزه سیمه وه. د نارینهو غوږونه هم تر غوږ شوه چې له ورایه ترې څرګندېده چې کومه ښځه وهل کېږي او ډبول کېږي. یو سپور کوز شو او د یو کمره سر ته وخوت چې له بل لوري یې خبرې راتلې. هغه وکتل هلته وړاندې 4 اسونه او 4 سړي ولاړ وو. 4 واړه سړي سوډاني حبشان او یوه ډېره ښکلې نجلۍ ورسره وه چې منډې یې وهلې. خو په دغه حالت کې یوه حبشي راونیوه او په غېږ کې یې کلکه ونیوه. راپورته یې کړه بیا د خپلو ملګرو په منځ کې ودروله او د نجلۍ په مخ کې په ګونډو شو. هغه په خپله سینه لاسونه کېښودل او ویې ویل ته یوه مقدسه نجلۍ یې خپل ځان په تکلیف کوه مه او موږ مه ګناهګاروه او که نه نو د دیوتاګانو یعنې مجازي خدایانو غوسه به موږ وسوځوي او یا به مو ډبرې کړي. نجلۍ چیغه کړه ویې ویل زه مسلمانه یم ستاسې پر دیوتاګانو لعنت وایم ما پرېږدئ که نه زه به تاسې ټول د خلیفه په سپیه باندې بوټۍ کړم. یو حبشي وویل ته اوس د خلیفه ملکیت نه یې ته اوس د هغه دیوتا ملکیت یې چې په لاسونو کې د اسمان د برېښناګانو قهر د ښامارانو زهر او د زمریانو زور دی. نعوذ بالله من ذلک. هغه ته خوښه کړې اوس که څوک له هغه ستا د خلاصون هڅه کوي هغه به د دې بېدیا شګې ایرې کړي. یو حبشي بل ته وویل ما درته وویل چې دلته مه تم کېږئ خو دا آرام کول غوښتل. دا مو که همداسې تړلې له ځانه سره بیولې وای نو تر ماښامه د مخه به رسېدلي وو. حبشي ځواب ورکړ زموږ اسونه ستړي شوي نه وو موږ ټوله شپه ویښ نه وو. دغه حبشي خپلو ملګرو ته وویل بیا یې وتړئ او ځئ چې ځو. هغه بل یې نجلۍ کلکه ونیوله ناڅاپه یې په ګېډه کې غشی ننوت. نجلۍ یې په لاسونو کې سسته شوه. نجلۍ هم دغه سړی چالاک او هغه وتښتېده. دویم سړي کلکه راونیوه او له اسونو پناه شو. یو بل غشی راغی او د یو حبشي په ورمې کې ښخ شو. هغه سړي په ډېر بد حالت کې خیزه کې پیل کړ. کوم سړي چې نجلۍ نیولې وه هغه د آس واګی ونیو او نجلۍ یې یوې کندې ته بوتله چې بیخي نږدې وه. یو حبشی بل هم پاتې و هغه هم منډه کړه کندې ته کوز شو او دا غشي هم چې دوی پرې ولګېدل هغه اوښ سپاره وار کړي وو چې د کمره په سر ورته ولاړ وو او د دوی سیل کوي. هغه چې وروسته بیا خبره وکړه ویې ویل چې د دیوتاګانو له نامو وېرېدلی و خو چې کله نجلۍ وویل زه مسلمانه یم او په دیوتاګانو لعنت وایم نو زما مجاهد ایمان راویښ شو. نجلۍ چې کله د خلیفه نوم واخیست
نو پوه شو چې دا د حرام سرای کوم نجلۍ ده. د هغې له جامو شکل او صورت او له کړو وړو نه یې څرګندېده چې دا د کومې معمولي مرتبې نجلۍ نه ده چې تښتول کېږي او په سوډان کې پلورل کېږي. د پیرې دغه مجاهد ته معلومه وه چې څو ورځې وروسته د سوډاني حبشیانو یوه میله کېدونکې ده چې په هغې کې به نجونې اخیستل کېږي او خرڅېږي. ورونو دا د سوډاني مشرکینو یوه میله وه چې په هغه کې به ښځې خرڅېدې او اخیستل کېدې. خو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په وروسته امر کړی و چې د ښځو د درناوي ساتنه دې وکړي. د یوې ښځې د پت ساتنې لپاره یې ورته د یوه درجن سړیو د وژلو اجازه هم ورکړې وه. خو دغه زړور مجاهد پرېکړه وکړه چې دا نجلۍ باید وساتل شي. هغه دوه غشي وویشتل او دوه حبشان یې ووژل. هغه دا غلطي وکړه چې د دوی د نیولو لپاره لاندې راکوز شو. پر خپل اوښ باندې سپور شو او ملګرو ته یې وویل چې غلام پلورونکي باید تعقیب کړای شي. هغوی درې واړه اوښان په منډه کړل، خو دوی لاره غلطه کړه او په بلې خوا روان شول. خو د دوی لپاره په دغه وخت کې مناسب دا وه چې دوی له کمرونو څخه راتاو سوي وه. هغه دا فکر هم ونه کړ چې اوښ له آس پسې رسېدلی سي او که نه. نو هغوی درې واړه نغښې او ډنګه له همدې یې وسره وه. له نورو دوو سره یې برچې او تورې وې. هغه ځای ته ورسېدل له کومه ځایه چې نجلۍ او حبشیان لیدل شوي وو. هلته له دوو مړو پرته بل هېڅ نه و. سوډاني حبشیانو نجلۍ هم له ځانه سره بیولې وه او د خپلو مړو ملګرو اسونه هم. اوښسپرو ډېره هڅه وکړه او اوښان یې پسې وځغلول، خو هغه ډبرینه سیمه وه، لاره کږه وږه وه. هغوی د ځغاستونکو اسونو د ځغاستې غږونه واورېدل چې شیبه په شیبه لرې کېدل او بالاخره غلي شول. اوښسپرو دواړه مړي پر اوښانو بار کړل او بېرته راغلل. هغوی مړي پېژندلي وو چې د چا دي، خو دا د عامو غلام پلورونکو هم کېدای شو چې راپورته کول یې ضرور نه و. خو نجلۍ د خلیفه ښکارېده، نو ځکه د مړي راپورته کول ضروري و چې ترې څرګنده شي چې تښتونکي څوک دي. خو هلته بیا سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د غصې او خفګان په حالت کې قدم واهه. په کوټه کې یې مشاورین او باوري سړي ناست او دا یې دوستان هم هغوی سرونه ټیټ کړي وو. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه به تل ځان په واک کې ساته، هیڅ کله احساساتي شوی نه و او غصه یې هم زغمله. ذهن به یې تل په واک او له سوچ او فکر وروسته به یې فیصله کوله. یعنی په احساساتي حالاتو کې صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه فیصله نه کوله. داسې حالاتو هم سلطان صلاح الدین ایوبي ازمایلی و چې ډېرو زړورو جنګیالیو به هم وسله ایښودله. هغه په کلابندیو کې هم جنګېدلی و او په داسې حال کې هم محاصره و چې سپاهیانو به حوصلې له لاسه ورکړې. په کلا کې به د خوراک څښاک لپاره څه شی پاتې نه و او د مجاهدینو ترکشونه به هم خالي سوي. د هغه مجاهدین به په دې هیله وو چې وسله به کېږدي او ځانونه به د دې تکلیفونکي مرګ څخه وساتي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه به نه یوازې خپله حوصله له لاسه نه ورکوله، دا چې مجاهدینو ته به یې هم نوي نوي ولولې او احساسات ورکول. خو په هغه ورځ سلطان صلاح الدین ایوبي خپل ځان کنټرول نه کړای شو. په مخ کې یې غصه هم وه او ویره هم. همدا لامل و چې ټول ملګري یې هم غلي ناست. هغه وویل نن په لومړي ځل دماغ له ما سره ملګرتیا نه کوي. خو د هغه مرستیال سره لښکر ناصر وویل آیا ممکنه نه ده چې تاسو د خلیفه پیغام له نظره وغورځوئ؟ سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل زه په همدې هڅه کې یم، خو د بهتان څرنګوالي ته وګوره چې په ما باندې لګول شوی دی. ما د هغه د حرم سرای یوه نجلۍ تښتولې ده. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هغه زما په سپکاوي کې هیڅ نیمګړتیا نه ده کړې. هغه ته دا په کار نه وه چې پیغام یې د استازي په خوله رالیږلی وای. هغه به زه غوښتی وای او مستقیما به یې له ما سره دا خبره شریکه کړې وه. په دغه حالت کې بهاودین شداد رحمت الله علیه وویل زه بیا هم مشوره درکوم چې حوصله وکړئ. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل زه په سوچ کې یم چې رښتیا هم د هغه د حرم سرای څخه کومه نجلۍ تښتول شوې ده او که نه دا دروغ ښکاري او هغه ته به دا معلومه شوې وي چې له خطبې نه مې د هغه نوم ایستلی دی او د هغه په جواب کې په ما باندې دا تهمت لګولی چې ګوندې ما د هغه د حرم سرای کومه نجلۍ تښتولې ده، د بدلې اخیستلو هڅه یې کړې ده. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه عیسی الحکاري فقهي ته وویل یو فرمان د مصر ټولو جوماتونو ته ولېږه چې وروسته له دې به په جومات کې هم په خطبه کې د خلیفه نوم نه یادېږي. ناصر رحمه الله وویل تاسې په خپله ورشي او ښکاره ورته ووایي چې خلیفه د قوت او عزت نښه وي،
خو ستاسې امر چلیدای نشي او په ځانګړې توګه په اوسنیو حالاتو کې چې د مصر حالات جنګي دي او د دښمن خطره هم له بهر او دننه دواړه نه موجوده ده. زه تر دې هم مشوره درکوم چې د هغه د ساتونکو شمیر کم کړي، د سوداني حبشانو په ځای مصریان وټاکي او د دربار لګښتونه کنټرول کړي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل زه له پایلو خبر یم، موږ مقابله کوو او پر الله جل جلاله به توکل وکړو او تل مې پر الله جل جلاله توکل کړی دی. الله جل جلاله به مې له دې ذلت او رسوایۍ نه هم وژغوري. خو په دغه حالت کې چې دوی خبرې کولې څوکیدار دننه راغی، ټولو ور وکتل، ویې ویل د بیدیا د غزمه سپاهیانو قومندان د 3 تنو عسکرو سره راغلی او د 2 سودانیانو مړي هم له ځان سره راوړي. خو په دغه حالت کې د سلطان صلاح الدین ایوبي ملګرو د هغه چوکیدار مداخله کوه نه ګڼله، ځکه دا مهال د اسلام د سپېڅلي دین سرښندونکی سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په ډیره مهمه او پټه غونډه کې مصروف. خو صلاح الدین ایوبي هغه ته وویل دننه یې راولېږه. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه خپل پیردار ته ویلي و چې هر څوک د لیدلو لپاره راشي ما پرې خبر کړ او که د شپې راویښولو ته اړتیا وه نو هم سملاسي مې راویښ کړي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه کومه خبره او یا لیدنه ځنډول نه غوښتل. د غزني قومندان دننه راغی، مخ یې په دوړو پټ او ستړی ستومانه ښکارېده. سلطان صلاح الدین ایوبي کېناو او پیردار ته یې وویل دته د څښلو لپاره یو څه راوړه. قومندان صلاح الدین ایوبي ته وویل چې د هغه د غزني 3 تنه مجاهدینو له 4 تنه حبشانو نه د یوې تښتولې نجلۍ د خلاصون په خاطر 2 تنه په غشي وشتلي او 2 نور نجلۍ تښتولې. د غزني قومندان وویل چې د مجاهدینو د وینا له مخې نجلۍ کومه مسافره یا کلیواله نه ښکارېده، هغه ډیره شتمنه ښکارېده او ویلې یې وو چې د خلیفه ملکیت دی. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل داسې ښکاري چې الله جل جلاله زما د مرستې اراده کړې ده. هغه بهر ووت، په کوټه کې ناست ملګري هم ټول ورسره ووتل، خو بهر چې څنګه ووتل هلته 2 مړي پراته وو. یو مړی پړ مخې پروت و، په ملا کې یې غشی ننوتی و، د بل مړي په ورمې کې غشی ښخ و. ورسره 3 سپاهیان ولاړ وو. هغوی د مصر امیر ته چې په لومړي ځای لیدلی و عسکري سلام وکړ او یوې خواته شو. خو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه یوازې د هغوی د سلام جواب ورنه کړ، بلکې هغوی ته لاس ورکړ او ویې ویل مؤمنانو دا ښکار مو له کومه ځایه راوړی دی؟ هماغه سپاهي جواب ورکړ چې په غشو یې دا 2 حبشیان ویشتلي. سلطان صلاح الدین ایوبي ته ټوله کیسه په تفصیل سره وکړه. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه له خپلو مشاورینو وپوښتل آیا دا ممکنه ده چې هغه نجلۍ به د خلیفه وینځوي؟ علي بن سفیان رحمت الله علیه چې دلته ولاړ و ویې ویل همداسې ښکاري، خو اول باید د دې مړو خنجرونه وګوري او هغه هم سلطان صلاح الدین ایوبي ته وښودل. کوم وخت چې سپاهي د پیښې جریان وایي علي بن سفیان د مړو تلاشي اخیستل. هغوی د سودانیانو قبایلي جامې اغوستې وې، د جامو لاندې یې کمربندونه وو چې یو خنجر ورسره تړلی و. خنجرونه دواړه د خلیفه د ساتونکي د خاص ټولي وو چې په لاس یې د خلیفه د دربار مهر لګېدلی. علي بن سفیان وویل که دوی دا خنجرونه غلا کړي نه وي نو دا دواړه د خلیفه د دربار ساتونکي سپاهیان دي، او دا هم کېدای شي چې تښتول شوې نجلۍ هم د خلیفه د دربار وي او تښتونکي یې پخپله د خلیفه ساتونکي وي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل مړي پورته کړي او خلیفه ته یې یوسي. لومړی دا خبره یقیني کړي چې مړي رښتیا هم د خلیفه ساتونکي دي. دا خبره علي بن سفیان وکړه او د هغه ځای ولاړ. لږ وخت لا تېر نه و چې له علي بن سفیان سره د خلیفه د دربار یو تن قومندان راغی. هغه ته یې دواړه مړي وښودل. هغه سملاسي وپېژندل، ویې ویل دا دواړه د ساتونکي ټولي سپاهیان دي، له تېرو 3 ورځو راهیسې یې په رخصتي تللي ول. د دوی رخصتي 7 ورځې وه. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وپوښتل کوم بل سپاهي هم رخصتي اخیستې وه؟ هغه کس ورته وویل هو 2 نور هم رخصتي اخیستې وه. خو د دې خبرې په جواب کې قومندان یو بله غوټه هم پرانستله او د سودانیانو د هغې عجیبې او غریبې میلې په اړه باندې هم معلومات ورته ورکړل چې ټول یې حیران او ویې ویل دا دواړه سودانیان له داسې قبیلې نه دي چې په وینو خوړونکو باندې مشهور دي. په دوی کې د فرعونیانو د زمانې دودونه موجود دي. دا قبیله 3 کاله وروسته جشن لري چې 3 شپې او ورځې دا جشن دوام کوي.
ورځې یې داسې ټاکي چې په 4مه شپه یې سپوږمۍ پوره شي. او میلې ته هم هغه وګړي ورځي چې د دې قبیلې سره هیڅ اړیکې نه لري. هغوی یوازې د عیاشۍ لپاره ورځي. په میله کې د نجونو د پلورنې او پیرودنې لپاره بازار وي. د دې میلې نه یوه میاشت تر مخه تر قاهرې پورې هغه وګړي بیدار دي چې په کورونو کې چې ځوانې او ښکلې نجلۍ هغوی په دغه ورځو کې خپل نجونې بهر تللو ته نه پرېږدي. په دې ورځو کې کوچیاني قبیلې هم د دې سیمې نه لرې لرې ځي او کوچ کوي. نجونې تښتول کېږي او د سوډانیانو په دغه میله کې خرڅېږي. دې سوډانیانو هم د همدې میلې په خاطر باندې رخصت اخیستی او تللي وو. خو قومندان دا هم وویل چې میله 3 ورځې وروسته پیلېږي. علي بن سفیان رحمت الله علیه وپوښتل آیا د دوی په باب ویل کېدای شي چې د حرام جلۍ به همدوی اغوا کړې وي؟ قومندان ځواب ورکړ زه په یقیني توګه ویلی نشم، خو دومره ویلی شم چې په دې ورځو کې د دې قبیلې وګړي له خپل سره هم تېرېږي، خو نجونې تښتوي او دوی دومره وینې څښونکي دي که د کومې نجلۍ پلار میلې ته ورسي او د خپلې لور د خلاصون هڅه وکړي وژني. د نجونو په پیرودونکو کې مصري شتمن، وزیران، امیران او حاکمان هم شامل دي. په میله کې داسې موقتي قهوه خانې هم پرانیستل کېږي چې د جوارۍ، شرابو او ښځو مینوال پکې پیسې مصرفوي. خو د دې جشن وروستۍ شپه ډېره رازداره وي او هغه دا چې په کوم یو پټ ځای کې یوه ډېره ښایسته او ښکلې نجلۍ قرباني کېږي. دا هیڅ چاته معلومه نه ده چې نجلۍ چیرې او کوم ځای ته قرباني کېږي. دا کار د هغوی یو مذهبي مشر چې هغوی ورته خدای هم وایي کوي او نجلۍ قرباني کوي. له هغه مذهبي مشر سره ډېر لږ شمېر سړي او 4 یا 5 نجونې وي. په هغه شپه باندې چې نجلۍ قرباني کېږي خلکو ته د نجلۍ پرې کړی شوی سر او وینه وښودل کېږي چې په لیدو یې د دې قبیلې وګړي د لیونیانو په څېر ناڅي او شراب څښي. ورونو د جهالت اخري حد ته متوجه سي. لله الحمد چې مسلمانان یو. ورونو اوس به د دې عجیبې پیښې په برخه کې ورسو خلیفه ته چې تښتونکي پیدا کړي دي او که نه. خلیفه د ساتونکي ټولې حوصله پوځې ته راوستې وه. ټول یې سره لمر ته درولي وو، د لمر پرېوتو پورې او د شپې هم. قومندانانو او نورو مسئولینو ته هم د خوراک څښاک اجازه نه وه. رجب به هر ځلې راته او اعلان به یې کاوه چې د ساتونکو له مرستې پرته تښتونه کېدای نه شي. هر چا چې په دې تښتونه کې مرسته کړې وي هغوی دې راووځي او که نه تاسې به همدلته له لوږې او تندې مړه شئ. که نجلۍ پخپله بهر تللې وای نو له تاسې نه به یو چا خامخا لیدلې وای. د رجب دغو اخطارونو هېڅ اغېز نه کاوه. ټولو ویل چې موږ بېګناه یو او خلیفه هم رجب ناستې ته نه پرېښود. هغه ته یې ویلي وو زه په نجلۍ پسې دومره خفه نه یم، زه خفه په دې یم چې څوک په دومره سخته پیره کې نجلۍ له دې ځایه تښتولی شي. هغوی ما هم وژلی شي. زه د دې خبرې ثبوت غواړم. د 28مې برخې پای.